د عظیم خان غزل د تاسو ټولو ته د ډالۍ وي. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. د یوې لیلا په سر خپل خپلوان مې هم خفه و، ټول یاران مې هم خفه و. خدایه دا لا څه قیصه وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. خدایه ما به ستا نه سوال کړو هم د شپې هم د ورځې. خدایه ما به ستا نه سوال کړو هم د شپې هم د ورځې. خو لیلا دا هغه چا شوه چې چا غوښتې چرته نه وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. کلیواله زندگی وه څه خوشحاله زندگی وه. کلیواله زندگی وه څه خوشحاله زندگی وه، خو د ژوند د تېرېدو لیلا لویه اساسه وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. ټوله شپه به مې نشې کړې هم مې تېرې شوګیرې کړي. ټوله شپه به مې نشې کړې هم مې تېرې شوګیرې کړي. خو لیلا چې زمانه شوه دا څه لویه حادثه وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. چې قصه شوه کله ورانه مور مې وې دا دې په نصیب وه. چې قصه شوه کله ورانه مور مې وې دا دې په نصیب وه. مخکې ګورو چې سکیږي په تا ولې نیمه شپه وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. مور مې وې ته خو ښایسته یې هغه نن و تا له نورې. مور مې وې ته خو ښایسته یې هغه نن و تا له نورې. ما وې مورې نورې پرېږده بس لیلا هغه یوه وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. لیلا تلو کې داسې ووې تا خو وې زه بهادر یم، ستا د نوي ژوند سحر یم. لیلا تلو کې داسې ووې تا خو وې زه بهادر یم، ستا د نوي ژوند سحر یم. بیا ته ولې رستو کېږې ماړه دا ستا حوصله وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه. خدایه ستا ټوله دنیا وه تا برابر د تقسیم کړې. خو دا زما نصیب کې ولې بیا زما نیمه حصه وه. دا د وخت او د قسمت عجیبه شان فیصله وه.